अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मुख्तलिफ की C12 खाव जोड़ी आस्त दोस्तों नन पे वीडियो के वजह तासु दरो शेमा तासु څنګه کولی شئ د موټر ډیټیل ځان ته معلوم کړئ. دوستان که چیرته تاسو نوې موټر اخلئ نو تر نوې موټر اخیستلو نه مخکې باید دغه ویډیو تاسو لازمي وګورئ او په دغه ویډیو کې دوستان زه تاسو یو اپلیکیشن درښیم. باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. دوستان د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ تاسو دغه موټر ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ. سو دوستان دا کوم ماډل ده، هغه کوم دا کوم موټر ده، د دې انجن نمبر څو دی، هغه کوم دا رجسټر شوی دی یا نه رجسټر شوی، د دې اخري وار ټیکس څه وخت جمع شوی ده. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا له خپلو دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو دوستان نور وخت نه اخلمه، ځینې ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو راسئ په خپل موبایل کې به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټس کې درکړې ده. له هغې څخه تاسو ډېر په اسان طریقې سره کولی شئ تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ د هغې ته دوستان تاسو راسئ په دې اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او د اپلیکیشن دوستانو تاسو خلاص کړئ. کله چې دوستان دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ، اوس چې دوستانو کوم موټر تاسو اخلئ دغه پلیټ د کوم ځای ده، یعنې دغه نمبر د کوم ځای دی، دغه دوستانو اسلام آباد ده، پنجاب ده، سیند ده که KPK ده. دغه رقم دوستانو زه تاسو د پلیټ ډیټیل راباسم. دا پلیټ چې دغه د سیند ده، دغه رقم دوستانو ته راځم، په سیند باندې کلیک کوم. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سیند باندې کلیک وکړئ، دلته دی تاسو ته دوه اپشن درکوي. ګوره دوستانو ټایپ رجسټریشن کوډ ده، دلته دوستانو هغه کوډ تاسو ورکولی شئ کوم چې په پلیټ کې په ABC کې را روان ده. دوستانو دلته تاسو هغه کوډ ورکولی شئ. ګوره دوستانو زه رالم هغه کوډ مو ورکوئ او دغه رقم دوستانو ټایپ رجسټریشن نمبر ده. اوس دلته تاسو هغه کوډ ورکولی شئ په پلیټ کې کوم درې عدده کوډ راځي هغه چې په 1 2 کې لیکلي وي، نو دلته دوستانو تاسو هغه کوډ ورکولی شئ. ګوره دوستانو دلته زه رالم ما هغه کوډ ورکوئ. نو دوستان دلته ګوره ما هغه رجسټریشن کوډ ورکوي او رجسټریشن نمبر مې ورکوي. کله چې دوستانو دغه تاسو دواړه ورکوي، دلته به تاسو راسئ په ویریفای ویکل باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ویریفای ویکل باندې کلیک وکړئ، دلته دوستانو په بیسیک ډیټیل کې دغه اونر نوم تاسو راړوي، که دا ګاډي چې د چا په نامه ده دغه نوم راړوي او دغه د پلار نوم راړوي. نو دوستان په بیسیک ډیټیل کې ګوره دوستانو د اونر نوم چې دغه محمد جمال خان ده، هغه کوم د پلار نوم چې ده امیر نواب خان ده، هغه کوم ګوره دوستانو ادر ډیټیل کې هغه کوم رجسټریشن نمبر ګوره دوستانو رجسټریشن نمبر ده، میک ټیوټا ده، ویکل ماډل چې دغه ویټس ده، ماډل ییر چې دغه 2000 ده، انجن نمبر څلو، هغه کوم ګوره دوستانو ټوټل ډیټیل دلته دی تاسو ته راړوي. رجسټریشن ډیټ سو، رجسټریشن اپ ټو ډیټ سو، لاست ټیکس پیمنټ سلو، هغه کوم ګوره دوستانو دغه ګاډي ټوټل ډیټیل دلته تاسو ته راوړوي. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ تاسو نوې ګاډي واخلئ یا نوی موټر واخلئ، دوستانو اوس که چیرې تاسو نوی موټر اخلئ باید تر نوي موټر اخیستلو نه مخکې دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. بیا تاسو کولی شئ دغه ټوټل ډیټیل په خپل موبایل کې په خپله ځان ته معلوم کړئ. نو دوستانو تاسو ته به هېڅ مشکل بیا نه جوړېږي. نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ او دوستانو دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو دوستان ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.